السلام علیکم ورحمت الله. هیله درک او صحتمن وي دوستانو. په دې وروستیو کې بدبختانه چې ځینې ځوانان داسې پیدا شوي دي چې هغوی په خپلو نامشروع اړیکو باندې فخر او افتخار کوي. مثلا له نورو ښځو سره له نورو نجونو سره دوی اړیکې لري او په دې باندې فخر او افتخار کوي، حتی میډیا ته یې راولي. خو دا د بېغیرتۍ، د بېحیایۍ او د بېننګۍ اخري حد ده. الله تعالی دې هېڅ یو مسلمان دومره نه بېعزته او بېحیا کوي. که یو څوک ځان ته مسلمان ووایي، یو څوک ځان ته افغان ووایي، هېڅ کله داسې نه کوي، هېڅ کله داسې نه کوي، ځکه اسلام کې له دې نه منع شوې ده، په افغانیت کې له دې نه منع شوې ده. الله تعالی په قرآن کریم کې وایي: بسم الله الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. همداسې د آیت مبارکه ادامه لري. د دې هدف او مقصد دا ده چې د بدو خلکو لپاره، د بدو نورانو لپاره به بدې ښځې وي، د بدو سړیو لپاره به بدې ښځې وي، او همدارنګه د بدو ښځو لپاره به بد میړونه وي. که ته نن که ښځه یا که نر له بل چا سره نامشروع اړیکې لري، حتما به سبا له تا سره داسې کېږي. نو لطفا له دې نه ځان وساتئ. او هغه ځوانان، هغه ملګري، هغه دوستان چې داسې ملګري لري چې په داسې کړنو باندې مبتلا وي، په دې باندې فخر افتخار کوي، لطفا له دوی سره رابطه قطع کړئ. هغه ځکه چې یو څوک د هغه چا سره خیانت کوي چې هغه ورته په سلهاو و زرهاو نعمتونه ورکړي دي، د الله تعالی له حکم نه نافرماني کوي، نو ته بیا ورته څوک یې؟ ستا هم بې عزتي کولی شي، ستا سره هم بې غیرتي کولی شي، ستا ناموس ته هم په بده سترګه کتلی شي، ځکه دا خلک چې وي عادت وي او مخته وي. نو دوستانو، له داسې خلکو نه لرې واوسئ، رابطه ورسره مه کوئ او له خپلې ملګرتیا له لیست نه یې وباسئ، او دوی مه تشویق کوئ. دوی ته نه په اسلام کې جایز ده، نه په افغانیت کې جایز ده، او نه په انسانیت کې جایز ده. مینه او مننه.